په دغه ورځ داسې وه لکه ملایکې چې راغلي وي، یو کومک چې وي، الهي یو کومک و چې د باګرام خو مات شو. نو موږ ته په دغه 20 کمې پاو کمې 12 بجې ډوډۍ راکړې د غرمې. نو 12 نیمې 11 نیمې بجې سوې، هغه عسکر نه ښکارېدو. نو کله چې پاو کمې 12 بجې سو، د موږ یو ملګری و، هغه د کرامت نومېدو، حاجي صاحب ته یې ویل، وایي حاجي صاحب وایي دا عسکر خو نه ښکارېږي، وایي دا تښتېدلی نه وي. داسې کرارې سوله. اتیا عسکر ته چیغې ور وهلې، و پیره داره د پنجره را خلاصه کړه، زه د باندې وځم. نو یو څوک هم نه و، خو چې کله 12 بجې سوې، په دا 12 بجو شاوخوا او 3 غټ دربه سو. دا دربونه سو چې د پنجرې داسې وښورېدلې. نو دغه دربونه چې موږ واورېدو، طالبان نه تکیه کېدو. ټولو د خوشحالۍ نه چا ژړل، چا یې شعرونه ویل او چا چیغې وهلې. طالبان بیخي تکیه کېدو نه. نو دغه یو څو 10-15 دقیقې به وتلې وي چې کاتم د شاتو بلاکونه وو، هغه بلاک یې مات کړی و مجاهدین. مجاهد را پورته سو، غټې غټې څڼې یې ولې، پټه یې تړلې وه. دغو زندان مجاهد و او د باندې څوک نه و راغلي، هغو په خپله پنجره ماته کړې وه. موږ ته دا چیغه راوکړه، مجاهدینو مبارک موسه، وایي زندان مات سو. نو موږ یقینا ډېر بد خوشحاله سو. او په دغه وخت کې یعنې دغه مجاهدین چې ول، هغه ته دغو شپو وړاندې و یو څو، یعنې په هغو مجاهدین چې ول، په هغو ورځو موږ هر څو کوشش وکړو، دا 15-16 نفره وو، دا پنجره نه ماتېده. په دغه ورځ داسې وه لکه ملایکې چې راغلي وي، یو کومک چې وي، الهي یو کومک و. یعنې چې مازې دا 15-16 نفره دا پنجرې ته ودرېدو، دا پنجره هم داسې ټېله کړله، دا پنجره خلاصه سوله. موږ هم داسې تعجب پاتې سو چې بله ورځ دا مجاهدین یې وال څونه زورونه پیتاو کړو، دا پنجره نه ماتېده. نن ته د الله تعالی کومک ته ګوره، دا پنجره غوټه ماته سو، پنجره هم خلاصه کړله. ای خواته ولاړ سه، هغه لاره هم بنده وه، دې خواته ولاړ سه، دا لاره هم بنده وه. نو باګرام خو ډېره غټه اډه وه، لاره هم نه سوای پیدا کولی. خو بله ورته یو ملګري غږ راوکړ، وایي راځئ دغه لاره وتلې ده. نو چې کله موږ په هغو ملګري پسې ورغلو، هغه کرول و. نو کرول ته چې ور ورسېدو، دا کرول کې بیخي ډېر تر 80-90 پورې دا زندانیان شهیدان کړي وو. حتی دا زندانیان پکې شهیدان وو چې چا به نیمه یې سر نه و، نیمه یې ملا به یې نه وه، نیمه یې پښې به یې پاتې وې، پښې به یې نه وې، نیمه یې ځان به یې پاته و. نو داسې ټوټې سره پراته وو. نو کله چې دا شهیدان هم ولیدو، دغه وضعیت هم ولیدو، نو دغو موږ ډېر ودرداوه. نو بیخي ډېر شهیدان وو. نو دغه کرول هم چې پیدا کړو، بس ټول مجاهدین په دغو کرول راوتو. یو څو مجاهدین چې موټران یا ټانګونه زده وو، هغو دغه موټران امبولانسان را چالان کړل، د زخمیانو شهیدان انتقال کړل شفاخانو ته. او دا نورو چا چې نه و زده، هغو په دغو سړک باندې مخه راواخیستل، راووتل ټول. خو بس د زندانه ټول مجاهدین راوتو. نو دا پوخ سړک چې و، دغه کوچیان هم دغلته پراته وو، دا نور خلک هم راوتلي وو دغو سړک ته چې د باګرام خو مات سو. او دا خلک په سړک باندې ښي لاس ته او چپ لاس ته ولاړ وو. نو دا موبایلونه یې په لاس کې نیولي وو، هر مجاهد ته به یې ورکاوه، هر بندي ته چې واخله کور دې خبر که، واخله مور سره او د خور سره او کور خبر که چې زه در خلاص